السلام علیکم. څنګه چې دا نور ټیک ټاکران خپل ویډیوګانو ته کوالټي او سلو موشن ورکوي، اول به راسو او د هغو ویډیو به وګورو. Make way for the boss. Your mother father listen up. تو هم کچې ته مونږ خپل ویډیوګانو ته سلو موشن ورکو، نو هغه ډقیږي او راډقیږي. نو د دې مسلې د حل لاره مونږ نن تاسو ته په ډیره اسانۍ سره یو اپلیکیشن کې بالکل فری لري کوو، کوم چې نن سبا د ډیرو خلکو په موبایل کې دا اپلیکیشن ډاونلوډ دی، خو د استعمال طریقه یې نه ده زده. نن تاسو ته مونږ یو داسې اپلیکیشن درښیو چې بغیر له انټرنیټ او بغیر له ډیټا تاسو ته کار درکولی شي. هغه بالکل فری دی. ټولو نه مخکې به تاسو لاړ شئ پلی سټور ته او د انشوټ په نامه به یو برنامه را ډاونلوډ کړئ. د هغه نه بعد چې تاسو راشئ انشوټ به راخلاص کړئ. په انشوټ کې به تاسو ویډیو باندې کلیک کړئ. په ویډیو باندې چې مو کلیک کړل ته موږ الریډي یوه ویډیو راخلو او دې ته اوس موږ سلو موشن ورکوو. ټولو نه مخکې به تاسو راسئ دې اواز بند کړئ. اواز چې مو بند کړئ هغه نه بعد به تاسو راسئ دا ویډیو به لږ رامخته کړئ. په دې کونج کې چې کوم انشوټ لیکل سوی دی دې باندې به کلیک وکړئ. دا به د اخري کې چې کوم نوم ښکاروي دا نوم به تاسو ختم کړئ. نوم چې مو ختم کړئ لږ انتظار به ورته وکړئ. بیا به تاسو راشئ ویډیو چې به کومه ده دا به داسې پرې کړئ. دا مقصد الریډي تاسو وګورئ موږ سره 6 که 15 سکنډه ویډیو ده. اول تاسو دا ویډیو چیک کړئ او ویې ګورئ. اوس موږ راځو دې ته سلو موشن ورکوو. تاسو به راسئ دا ویډیو به لږ مخته کوئ. دا به دلته دا پرې کوئ. دلته دا پرې شوله. بیا به لږ مخته لاړ شئ دا به بیا پرې کوئ. لږ به نوره مخته لاړ شئ دا به بیا پرې کوئ. همداسې به دا ویډیو ټوله مکمل پرې کوئ. چې پرې شوله بیا به تاسو راسئ اول نه په دوهم به کلیک کوئ. دلته به دا آخري ته ورسوئ. که دې خوا ته یوسئ دلته نو ویډیو نور هم تیزیږي، او که سلو موشن ورکوئ نو دا آخري ته راوړئ. آخري ته چې مو راوړئ دلته به تاسو ولیکئ سموډ باندې به کلیک وکړئ. د آخري کې دا ځای باندې دې ځای باندې تاسو کلیک وکړئ نو ستاسو ویډیو به ډېره خوندور او زبردست سلو موشن واخلي. دلته لږ انتظار ورته کوو دا چې 100 ته ورسیږي نو زمونږ سلو موشن ویډیو به ډېره خوندور راشي. نو بیا لږ مخته راځم دا اول پېژنم په دې دوم باندې کلیک کوم. دا بیا په دغه طریقه باندې برابروو او ورته لږ انتظار کوو چې دا 100% ته ورسیږي. د هغه نه بعد بیا راځم دا هم پرېږدم په د اخري باندې کلیک کوم. تاسو هم کولی شئ خپل ویډیوګانو ته سلو موشن ښه په خوندوره طریقه ورکړئ. نو اوس موږ ویډیو برابره شوله. اوس دلته موږ راځو الریډي زه خو ما سره میوزیک نشته خو زه ویډیو موزیک ورسره لګوم. دا ویډیو موزیک دی. دا میوزیک زه دلته د عکس خرابوم صرف یې اواز پرېږدوم. نو تاسو اوس موږ سره دا ویډیو وګورئ د کوالټي چیک کوئ او په سره داسې د سلو موشن وګورئ چې څومره زبردست سلو موشن ورکول شوی دی. نو دا زمونږ وا د سلو موشن ویډیو را روانو ویډیوګانو کې به انشاءالله د انشوټ ډېرې طریقې موږ تاسو درښیو چې څنګه شعرونه لیکای سو په پښتو کې، څنګه داسې نورې طریقې وي. نو انشاءالله مکمل به تاسو ته طریقې درښیو. نو اوس موږ راځو دا ویډیو باسو خپل فون میموري ته اړوو. نو په دې کونج کې کوم تاسو د ښکاري په دې کې الریډي موږ هر څه برابر کړي، خو تاسو به هم برابر کړئ دې ځای باندې. که په 50 ودروي خو دا لا خوندور کوالټي کې راوځي، او که په 30 وي لا ښه دی. او دلته چې کوم دی دا په 1080 کې بالکل صحیح دی. بس په کوم ځای کې چې ما درولې دی هم په دغه رقم تاسو هم وکړئ نو تاسو ویډیو به ډایرکټ فون ته واوړي. نو که مو ویډیو خوښه شوي او معلوماتي وه نو انشاءالله موږ تاسو ته په راروانو ویډیوګانو کې د انشوټ مکمل طریقې درښیو چې څنګه شعرونه لیکلی شو پښتو کې یا اردو هم یا داسې نورې خوندور معلومات و انشاءالله ستاسو سره به موږ ضرور شریکوو. نو که ویډیو معلوماتي وه د ملګرو سره ضرور شیر کړئ او یو ښه کمنټ هم وکړئ او ورسره سبسکرایبر هم درنه هیر نشي.